پښتون وي تا به د خپلې ښځې د خپل خواښې څخه عزت قدر ما در سره وکړو تا ما سره څه تا ما سره ونه کړه ما تا لپاره دا ټوله دنیا پرېغوسته غریبي ما واغسته ستا غریبۍ درګاه ته زه درغم پکار چې تا زما عزت کړی وي زما قدر دې کړی زما د مور عزت دې کړی بار بار بیا هغه موجود چې کوم نو هغه د ما د دې ژوند پیغوړې ماله بار بار راکولو تو نالت پتا ویم چې تو نالت شو پتا شه ستا مینې بیا له ما وګټله تاسو سره مطلب د زړه مینه په لب میرج جی لب میرج خاون نو خاون نوم خود خدای دی دته چې ما کم عزت ورکو کم احترام ما ورکو کم قدر ولا ما ورکو زما والد صاحب زما مور زما خور کم قدر ورکو نو دی هغه شان ما سره ونه خدو پکار چې زه یو تور سره وي بیروره وي د مال د عیالو پټه په سر کا خو واپس رانه کوزم کا زه واپس دې فون ته په دې وجه راغم چې زما ذهن زما دا فرش شي چینج شي زه واپس هغه ټینشن یې کړم زه واپس دې فیلډ ته راشم زه راغم خو بیا هم تورسرې لپاره دا حالات او دا وخت تېرول ډېر ګران مشکل کار دی ما ته داسې په ژړا شوله ما ته داسې ډکې ډکې اوښکې په مخ باندې راغلې ما ته وایي ابو ماله وایي زه شکر وباسم چې د پلار د مور په کور کې ما ته هلو میلو شو نو ما ورته ولې ویل زما په هغه ذات قسم دی چې تیم پیدا کړی زم پیدا کړی چې نن درېیمه ورځ د دې ظالمانو ما ته روټۍ نه راکړې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په صابرینا سینما په خبر کې چرته چې یو میوزیکل شو لګیدلی دا قدرمنو دی وخت د ما سره د پښتو د فلم د ټي وی سټیج ډېر تکړه هنرمند ډېر ښه اداکار ریما خیال موجود دا غوي والد صاحب هم زموږ سره موجود دي دوی سره خبرې ترګو دوی سره سورز مخ کې یو زیاتې شوی دی قدرمنو دوی ډېر په خوشاله باندې ډېر په ډنګ ډنګ باندې ډېر په ښه طریقې سره ریما خیال چا سره واده وکړو ډېر ښه په طریقې سره مطلب خو دوم دام سره خډولې او شوار سو شو هغه سره بیا زیاتیو کو ذاتیات سره کو بیا ول ډیووز شو بهرحال دوی ډېر زیات دی وکي خفه دي او دوی نه تاسو پښتني کو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دې شکر دې تاسو فلار مون سره ناس یې سره خو خو تاسو سره د وجه د څه واقعیا یاره بس زه خو درې میاشتې زما چې کوم دې زه فیل نه وټ شوم فیل نه تلم او زما واده شو بس هغه کې بیا کور کې داسې څه مسلې راغی چې هغه نشوي جوړې نشي سپورټ خاون نشوي سپورټ کولی چې هغه ته بیا زه داسې بیماره شوم هغه ته چې زمانه پیسې راکړه زه ډاکټر لازم زما غټه ته به ما ته هغه چې ما سره نشته مورته خسته ده چې تاسو سره نشته ما والد صاحب ته رنګ کو ما والد صاحب ته ویلې والد صاحب یو مال پیسې راولېږم زه زم ډاکټر ته خاون نه مطلب خاون خو یو سربراهي د کور مشري چې بنده ته خزي ته تکلیف یې مصیبتي نو هغه خاون په سر لاس دی هغه مصیبت ولا پارکي مطلب نو چې ته خاو پلار د بس خاون نوم خود خدای دی خو چې انسان سړی ذات په دې تاسو مخه پکېږي زه نورو ملګرو ته هم تاسو نه مخه پکېږي چې پوهېږي انسان پوه شي په خپل قدر باندې دته چې ما کم عزت ورکو کم احترام ما ورکو کم قدر ولا ما ورکو زما والد صاحب زما مور زما خور کم قدر ورکو نو دی هغه شان ما سره ونه خدو پکار چې زه یو تور سره وي بیروره وي د مال د عیالو پټه په سر کا خو واپس رانه کوزم کا د عزت ژوند راکو خو بیرته د بشرتوب جمنم راکو دا ولې واپس نه ولې زلتوب نه مال دا زلتوب ډیر زیات مشکل شو دي ته ژوند تیرول زما ډیر مشکل دی بیره فیلډ نه اوټ شو تا وی جره بس خو بس دا یا صدر مې پسر کا بالکل مې چې د پایا عزت کې نه سماره پر ډیره د خوشاله خبره وا زه ډیره زیاته خوشاله وم زما ابوم خوشاله زما امیم خوشاله چې زه بیروره خور د په عزت معنی کې نه زما نه زموږ ورور نشته بیروره بس مطلب دا ته په عزت کې نه سبا د چالو بوته پاتې نشي بیا زلانم کې نه سما واده ما د کو بیا د کور کې داسې مشکلات هغه حال کېدو نه زه بیا راغم پلار کړ راغم ما پلار راوستم هغه ورته وی چې دا کور ته بوزه چې زه کور ته راوستم نو هغه پس جواب راکړ چې راشه پلان کې شتام د سره لیکم او راشه شتام را سره زما پلان لاله شتام مې سره کاغه چې راغم پلان مې سره شتام وکړو دا خونان پړه نه پويږي هغه سره طلاق نامې شتام کړی چې دا زمانه اخلاص سره دا چې چرته واده کول شو دی کی نو زه خو هغه پښتون ته دا وایم چې ته پښتون اینا ته
پښتون وي تا به د خپلې ښځې د خپل خواښې څخر عزت قدر ما ته سره وکړو تا ما سره تا ما سره ونه کړه ما تا لپاره دا ټوله دنیا پرېغوسته او زما یو نوم دی زما یو شهرت دی زما یو ستا غریبي ما واغسته ستا غریبۍ درګاه ته زه درغم پکار چې تا زما عزت کړی وي زما قدر دې کړی زما د مور عزت دې کړی بار بیا هغه موجود چې کوم نو هغه د ما د دې ژوند پیغور یې ماله بار راکولو چیرې ته خو ډمه وي تعالی ما د عزت ژوند درکړو تا مې دا اوس نو چې زه خو ستا کور ته درغم خو بیا خو دا ډمتوب یې کړه ته خو بیا هغه وکړه چې زما په کور کې زما تور سره ناست ستا عزت یم زه راغلم ستا په کور کې ناست یم ته بیا د پسته ژوند ماله څه پیغور راکړي تا چې ما سره مخکې واده کوو تا زما د شو بیستا زما د هر څه لیدلو هر څه یې کتلو خو د هغې باوجود هم دوی چې نه زما عزت یې زما قدر یې زه تا په عزت ساتم نو نه هغه عزت وشو او نه یې پښتو شوه هغه لا بیا ما ته دا وایي چې زما مینې وګټله نو زه پرې نه زه تون نالت پتا ویم چې تون نالت شو پتا شه ستا مینې بیا له ما وګټله تاسو سره مطلب د زړه مینه په لب میرے چا جی لب میرے چا مینه لو میرج کوم ګور زیات تر ناکام راځي دا څه وجه ده بس ناکام لري سړی ذات راځي د خځه ذات نه راځي خځه ذات معنی شته خواري کوي چې را هغه فیملی خپل فیملی دا هغه فیملی خوشاله وسات دا فیملی الان که زما په وګو د دوه کور بوج شو یو د خاوند د کور یو د پلار د کور دا دوه بوجونه زما په وګو شو خو بیا هم ما مشکلات حل کو زه یو ځل د دینه مخکې خبر راغم زما د پلار ما ته چې زوی خیر تکینه لک زور به ولورکم بیا لاړه شه بیا ما هم د سونه کل د سره بیا ما د مور پلار مخته خوري واچلو زه د سره لاړم بیا چې زه لاړم او کوم ظلم کولو کوم ظلم یې کولو را سره ناره نه هور سره ما هغه سره برداشت کړ بیا هغه ما سره د اکټر جون کوم ګورو مطلب ډیر د سہولیات او ډیر دغه جون دی چې بیا تل تر خاون کوړه لاړل تا سخت وغه کمیستون زیغه ته باندې دغه څنګه وکړه هغه ډیر مشکل وخو د پلار په کور چې کوم خزه ذات بچی چې کوم ژوند کوي کنه پاپا کی پری نو هغه د خاون په کور نه ملاويږي ځکه نه ملاويږي چې هغه خواخم بیا پیغور کوي بنم پیغور کوي سخرم پیغور کوي ټول خاندان جنې چې هغه ته خو بیا بیا ټول په پیغور کوي نو زموږ دا ژوند ډیر مشکل دی زموږ پښتانه وای موږ فنکارانو کو موږ سره وخت نه تیرې فنکارانو د نظر ته ورکوشي چې داغي په ځل ستېریږي چې څه خلک وجه فنکار خو خوشحالي یو دغه کیږي خدای زړه دن نه سو خبر نه چې بغه بس تي داغه په ځل ستېریږي فنکار خو هر چاته مسکا خي خو د نظر ته چې ورکوشي هغه مسکانه ما د تاسو په ځل کې ډیر زیات غم دی غم خدا سره چې یو تور سره د خدای کور سوک نه ورانه الله پاک دې یو تور سره کور نه ورانه چې دا ډیر مشکل وخی او بیا ما سره زما چې کوم د میرانه روړ جوړ شوی دی هغه مال ډاډګیر نه راکا زما امي زما ابو ما خو مال ډیر ډاډګیر نه راکا زه دا مشکلات نه روخ کم زه واپس دی فن ته په دی وجه راغم چې زما ذهن زما دا فرش چینج شي زه واپس هغه ټینشن یې کوم زه واپس دی فلټر راشم زه راغم خو بیا هم تر سره لپاره دا حالات او دا وخت رول ډیر ګران مشکل کار دی چې خزه ذات غنه شم الله دراته وای چې تاسو دا خپ مطلب په دوم دا مواده کا خپ عزت مواده کنو دی بیا ډیوورس څنګه وشو زه به تاسو داسې خبرو کوم کنه جی چې کله یو سړی مطلب ما ته ګوره بس سوچونه کی کنه او بیا اول زما سوچو چې دا ما په بن معنی ورکړه ما غلطی دا سوکړه خو بیا زه په کور نه داسې شلم بل زه ته دا خبرو کوم چې خزه سوک نه پریدي خزه خو ګوره ما کوم ځړې خزه نه پریدي ګوره جی زه ته یو خبرو کوم ما سلور خزه کړي مشر خزه مې هغه د مخامخ راته ناس شاتم را سره ناس دي خبره کوم خو زما خدای چې ما ګوره فرق دانه دی کړی چې مطلب ما ته ګوره دا زما خزه او دلته زما مطلب ما ته نه خزه زما بس زما خزه دي خزه چې د کې په ځان کې بزوري نو ځان پس په بل خزه کې بل زه دا خبره کوم چې د نن ورځې پورې دا ټول دنیا دی دا خبره زما ووري زما زړیر غریب و ما تقریبا یو نیم کال کټ تیر ک پالج والے بالکل بیمار و تاسو او داغي باوجود تاسو په خوده مانی یقینو کوي کنه چې د دې د جنې ما دا واده دا سې کړي چې د دې سړی نه ما اوریجن دی غستی وړي میته نه دی غستی نه رقم میته نه دی غستی قسم درته خورم فی سبیل الله دی ور خبره د کوم ما ورته مل بچیا ویله مالی طبي غمشه نادي خیال زما مشر لور ده نو هغه ماته چې ابو مالو وي زمونږ په کور کې چې دی مطلب ماته غدای وړ جنې د پرې چې خپل خوخه خوند کو سامان دی ورته ما سامان مې ولګاډي ډک زوی حالت مې یوړل ولا خبره تا کوم
د هغې باوجود ما ته وګوره نو زه تا ته یو لنډه خبره کوم قسم درته زه د دې خبرې کوم مراد علي زما لږې خبرې سپینې کېدای شي ما نه پیدا خلک خفم شي سپینې په کارم دي زما په کور کې دا چې څنګه په لومړۍ ورځ باندې راغله نو زما په کور کې ما الوګان پخ کړي بچي لږ سخت وخت هم دی که نه خامخاس لکه غریبي ده نو ما دې ته وویل مال زویه ویل مال ته داسې کار وکړه مهرباني وکړه اوس خو ناوخت یو زه پالج والیم نشم وتی خو بس نن موږ الوګان پخ کړي دي خیره ته ما ته ګزاره وکړه او سر به زه تا ته چې ته څه غواړې زه به یې تا ته راوړم نو ما ته داسې په ژړا شوله ما ته داسې ډکې ډکې اوښکې په مخ باندې راغلې ما ته وایي ابو ماله وایي زه شکر وباسم چې د پلار د مور په کور کې ما ته هلو میلو شو نو ما ورته ولې ویل زما په هغه ذات قسم دی چې تیم پیدا کړی زم پیدا کړی چې نن درېیمه ورځ د دې ظالمانو ما ته روټۍ نه ده راکړې دا زه تا ته په تسلۍ زه تا ته دا خبره کوم مراد علي زه دې خویندو ته مې د آرټسټانو بچو ته هم زه دا خبره کوم چې ګور سړی وتلی بیا ورسره واده وکړئ ډیر سوچ وکړئ ځان سره مطلب ما ته ګوره بې ځایه مه ډوبېږئ قسم په خدای چې ما ته ګوره بې ځایه ډوبئ لکه د ریما غوندې به ټول عمر بې ځایه کړېږي د آرټسټ که موږ ګورو آرټسټ ډېر ښکلي ژوند دي مطلب خو فیسیلیټیز یې ورته ښه خوراک ښه هوټل خو دغه چې بیا داسې سختې راشي داسې تکلیفونه راشي ناري نوري پرې راشي دا خو بیا ډېر زیات ګران کار شي ګوره چې زه درته یو خبره کوم که نه ما 13 کاله په فلمي دنیا کې ما په خپله کار وکړ زما ښځې ما سره ډېر موده ما ته وګوره په اردو فلمونو کې په پښتو کې ما سره کار وکړ بیا زما د لور چې دا مشر راله دا راله خو زه درته دا خبره کوم چې په دې 13 کالو کې دکې ما دوست پیدا نه کړ دا خبره موږ ډېر زیات هغه منافقت په هر ځای کې شته او د شوبز کې څومره منافقت دی کنه د دنیا په یو ځای کې هم نشته یاره چې زه ته یو خبره کوم که نه چې آرټسټ چې کوم دی که نه آرټسټ زه به تا ته دا ته تسلۍ سره خبره کوم چې د آرټسټ زړه ډېر صفا دی خو دا ځینې پښتون چې راشي که نه زما لږې خبرې سپینې او دا به وایي چې زه دا یم او زه به دا یم بس پاس په د اسمان را کوز کې ما ته ګوره نو زه دې ته دا خبره کوم زه دې هر یو آرټسټ ته ما باندې راله بچو ګوره یاد وساتئ چې ګوره ډوبې نه شئ قسم په خدای چې بیا به ګوره ډېر ارمان کوئ شنه باغونه به د مخکې نه خو یا خو بیا هېڅ هم نه دا ګوره زه تا ته یو خبره کوم که نه چې یو سړی ما ته ګوره هغه کور کې خرچه نشي ورکولی نو ما ته ګوره به دویمه ښځه څه وساتي ما 4 ښځې کړي یو مې مړه ده او 3 ښځې ما کړي دي زه تر نن ورځې پورې خو دا پالیج سوال یم زما د کور هر یو شی ټیک دی که الو راځي هم زما په کور کې خوړلی کېږي مطلب دا ما ته ګوره هر یو شی راځي خو زمونږ د کور یو مستقبل دی یو خبره ده زما دا بچی چې دی دا که دا ریما ده که دا زما مخشنه نادیه ده قسم په خدای که هغې ته سپکوري بس دا مور د هغې مور زه دا خبره کوم د خپلو آرټسټانو ته زه دا وایم د جینکو ته دا کمقلې چې کمې دي لکه دا زمونږ ریما چې کمقله وه زه دې ته دا خبره کوم چې په دې سکرین وله زه دا خبره کوم چې مهرباني وکړئ ګورئ دوکه نه شئ دا شنه باغونه ګوره ما ته ګوره مخامخ وښیي خو ګوره د دې رزلټ شاته نشته شاته بیا هېڅ هم نه هېڅ هم نه جي د یوې میاشتې ما ته ګوره ښځه هغه یو دغه ټپه شوې ده وی د ښځې 2 میاشتې یاري که څنګه وایي که ډېر لکه ډېره خو زه وایم چې د سړي چې دی یو میاشت یاري ده لکه سیفه ده نه د ښځې چې ده که نه قسم په خدای چې آرټسټه نه ده آرټسټه دا په ایمان مضبوطه ده قسم دی چې دا په اسلام مضبوطه ده دا قسم په خدای چې یوه خبره ده مراد علي او دی یو خبرو کې دی اوس ماته ویل چې ابو زه دا کوم ما چې دا سوچ وکړم ما ویل ټیک ته زویه زه به تا سره اوس عدالت ته ځم ما ته ګوره زه خو عدالت تا سره نشم کولی په خپلې خوښې خاون زه دا خبره کوم چې مه کوئ داسې قسم په خدای چې ډېر ذلیله ژوند به مي د هرې جینۍ نن راشي وي مطلب ما ته ګوره زه دا کوم قسم دی که شاته رزلټ شته ما په 13 کالو کې مراد علي دا یاد وساته ما بچیا په پنجابي فلمونو کې کار وکړو ما په اردو کې وکړو ما په پښتو کې وکړو خو زما دې په خدای قسم کې د سړي بچی مې پکې پیدا کړی یعنی دا خلک په ما ته کنسل هم کېدای شاته کوي نو چې لازمي خبره زما زنن د زړه د بړاس نه دا خبره کوم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه دې خپل لور ته ګورم کنه نو ما منې پالیش دوباره اٹیکو دوباره را منې اٹیکو که څه په دې پړو راختې شم نو ستاسو له ټولو ګناه دي زما د غاړې چې زه داس نه ښځې ونیولم بیګا ما ته ښځه وي څه چل دی در باندې ګولې هم در باندې اثر نه کېدي ما ته په 1 لک روپۍ باندې ستنې والې د پالیج ما ورته ویل مال ښځې ویله ما زه تا ته څه ویم چې د یو سړي د سوانه لور ما ته وګوره بېروره د چا له مطلب ما ته وګوره 1 روپۍ نه ده غوښتې خبره ته کوم په دې خپل روزګار کې خو څه ووایم چې خدای خبر چې دا معاشره کوم طرف ته روانه ده ریما سره وګورې ما
ستا پلار چې کومې خبرې وکړې د یقینا دا خبره صحیح نه ده خپل فیملی سره د خپل سربراہ سره صلاح پکار دی په صلاح واده کول پکار دي بهرحال تا چې ته په خپل خبره ستومانه کني ستومانه زه خو لکه نه ډېره زیاته ستومانه یم ولې چې ما په خپله خوښه کړو او هغه ما داسې انسان سره وکړو چې هغه نه ښځه وخته او نه نر وخته هغه ته زه دا ویم په سوشل میډیا ورته مخامخ هم ویم ښه یې اوریم او ښه به یې ګوریم چې د دې نه په سر لوپټه په سر که لاسو کې بنګړي واچوه هغه راله ښه دي خو داسې د بېغیرتوب ژوند مه تېروه تاسو ریلیشنشپ مطلب څونه وخت چلېده زما خو یو کال ورسره شوی کال د واده مو څونه وخت شو بیا د واده دا درېیمه میاشت څلورمه میاشت پوره شوه څلورمه میاشت ستا ډیوورس وشو ډیوورس وشو نو داسې کچه رشتې تا ولې جوړولې بس ما خو درته ویلې که نه چې اول به ته راشې چې یاره زه غیرتي پښتون یم او بیا به بل راشي هغه به وایي زه غیرتي او منځ کې چې لاړ شي نو هغه غیرت به هم تېر شي او پښتو به هم تېره شي غیرت والا معلوم شي ته ورسره لاړ شي چې هغه ورسره زه لاړم چې زندګي ورسره لګه زه هر هنرمند ته یم هر آرټسټ ته یم چې مطلب په خپله خوښه خاوند مه کوئ یا خاوند کوئ اصل او نسب یې وګورئ چې اصل یې سره او نسب یې سره او د کوم خاندان سره تعلق ساتي صحیح شوه او داسې واده وکړئ چې د مور او پلار په خوښه وي ما په خپله خوښه کړو زه ته توبې وباسم مخکې څه راته ده بیا بس د نور خو زه د واده د نوم نه توبه ګاره شوم او واده ماته نه دی پکار زه خپل ځان ساتلی شم الله مې ساتلی شي زه واده نه هغه موږ ګور خلک وي آرټسټ واده نه کوي واده نه کوي واده چې واده وکړي بیا دغه انجام وشي میاشت پس 2 میاشتې پس 3 میاشتې په ډیبوز وشي خبره ختم شي هنرمند ولې واده نشي کولی ولې وخت تېرولی شي هر څنګه وخت تېرولی شي خو چې سړی پښتون وي او غیرتي وي او دنیا خلکو په شو او چې دا زما د هغې غوندې بې غیرته وخېږي که نه نو بیا هغې نه تمه مه کوه د ښې پوه شوې دنیا خلکو په شوبس کې ودونه کړي ښه کامیاب دي ښه کامیاب دي خو هغې اصل او نسب یې کتلی دي ما یې اصل نسب نه و کتلی څنګه خلک و څنګه نه پړنده دغه ورغلی بس پړنده حساب ورغلم لکه انسان چې په سترګو ړوند شي هغه ځای ته ورشي هلته تینده وخوري نو هغه حساب زما و ما هلته تینده وخوړو زه وقیانه شم ټیک شو ډېره مننه قدرمنو دا ورې ما خیال چې موږ سره خبرې اترې وکړې 200 ورځې مخکې نکاح شوې وه او تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې بعد دغه ډیبوز شو نو تاسو ته هم دغه خبره کوم چې کوم مطلب نکاح کوئ واده کوئ دا د ژوند ډېره لویه فیصلې نکاح کول واده کول دا د ژوند ډېره یو لویه فیصلې پوره ژوند تېرولي په دې کې نو کوشش کوئ داسې خلکو سره نکاح کوئ داسې خلکو سره ودونه کوئ د هغوی مطلب اصل نسب ګورئ دوی څنګه چې دوی خبره وکړه چې بیک ګراوند یې ګورئ د هغوی بیک ګراوند چې وګورئ تاسو د هغې نه پس د هغوی سره واده کوئ او بله خبره دا کوم چې قربان زما عوام چې کوم دي زما مینوال چې کوم دي نو په دې خبره مه خفه کېږئ دا چې زه چاته یم که نه هغه کس ځان پېژني بالکل صحیح خبره ټیک شو قدرمنو اوس په دې نه زه اجازه غواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان